پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره څه ډول چلند کاوه؟ یوه ورځ د انس بن مالک رضی الله عنه ورورو ابا عمیر نومېده. د ده یوه کوتره یا مرغۍ وه ناروغه شوې وه، پنجره کې یې ساتلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل چې دی ډېر خفه او جګرخون ناست دی. پوښتنه یې ترې وکړه چې څه شوي، ولې خفه یې؟ ویل چې کوتره یا هغه مرغۍ مې مړه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر مهربانۍ لاس پرې راکش کړ، ویل چې خیر دی، هغه محبت او مهرباني ورسره وکړله. امام شافعي رحمت الله علیه له همدې پیښې نه 9 نوي فقهي قاعدې راایستې دي. دا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې پیښې نه 9 نوي فقهي قاعدې چې آیا موږ دغه مرغۍ یا دغه په قفس کې ساتلی شو که نه شو، که مرغۍ مړه شي موږ څه کولی شو، له ماشوم سره هغه تلطف او تعاطف څنګه کولی شو، دغه ټول احکام یې راایستې دي ترې. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره ډېر نرم خوی کاوه. کله چې به یې لمونځ کاوه د ده لمسي حسن او حسین رضی الله عنه به راتلل او د ده په ولو به د لمانځه پر وخت ختل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه نه ویل، بلکې حتی کله کله به د دوی په خاطر سجده موږدوله چې دوی به یې په ولې باندې ناست وو یا به ورپشا شوي وو د دې په خاطر چې راونه غورځېږي. کله چې به کوم ماشوم ژاړل لمونځ به یې زر زر کاوه چې هغه ماشوم ته مور ورسېږي تر څو ژړا یې اوږده نه شي. یو دفعه د جمعې په خطبه کې ولاړو، خطبه یې ورکوله. د جمعې په ورځ یو لمسی راننوتو، له منبره راکوز شو، غېږ کې راواخیستو، بېرته منبر ته روان شو. دغه آیت یې ویل چې ستاسې اولادونه ستاسې دپاره امتحانونه یا فتنه ده، انما اموالکم و اولادکم فتنه. ستاسې اولادونه ستاسې دپاره امتحان یا فتنه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ماشومانو سره دغه ډول چلند کاوه. که غواړې نبوي اخلاق زده کړې، د هغه اخلاق په ننني ژوند کې عملي کړه، تر ټولو بهترین اخلاق به ولري او کامیاب انسان بشي.